بسم الله الرحمن الرحیم. زه ابراهیم همدرد د تخنیکي او مسلکي زده کړې ادارې د ترنم او فرهنګ ریاست عضو تخنیکي. زه غواړم چې د ترنم او فرهنګ ریاست د تیر یو کال راستنورنې تاسو ته په لاندو الفاظو کې ووایم. د ترنم او فرهنګ ریاست چې نوی فعالیت پیل کړی دی د امکاناتو په نشتون کې ځینې لاسته راوړنې درلودې چې په لاندو ټکو کې غواړم مزح کړم. اول، ترنم او فرهنګ ریاست کې د صوتي او ویډیويي اصدارو د ثبت سټوډیو تجهیز په مختلفو کمپوزونو د ترانو ثبت او خپرول چې تر 100 پورې ترانې دلته کمپوز شوي، ثبت شوي او مختلفو رسنیو څخه نشر شوي دي. دریم، د ترنم او فرهنګ ریاست په نوښت مرکز او ولایتو کې د ادیبانو، د ترانه ویونکو، لیکوالانو او شاعرانو سره د همغږۍ متواترې ناستې جوړول. څلورم، د هیواد په سطحه نوموتي او مسلکي افراد راجلبول او د ترنم او فرهنګ ریاست په بستونو کې مقررول. پنځم، په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک، ټویټر، ټلګرام او واتس اپ له لارې فرهنګي خدمات وړاندې کول مو له مهمو لاسته راوړنو څخه دي. شپږم، د ترنم او فرهنګ ریاست لپاره یو طرز العمل جوړول چې اوس هم کار پرې روان دی. اووم، د ترنم او فرهنګ ریاست په 1440 هجري قمري کال کې د ژورنالیزم په برخه کې یو زیات شمیر محصلین جذب او اوس مهال تر روزنې لاندې دي چې په راتلونکي کې به هیواد او جامعې ته په وطني مینه سمبال، متعهد او مسلکي ژورنالیستان وړاندې کړو. اتم، د افغانستان اسلامي امارت د مختلفو نظامي او ملکي اداراتو په رسمي غونډو کې د ترنم او فرهنګ ریاست د ترنم ټیم حضور او هلته د ترنم په ژبه حماسي او تشویقي شعرونه وړاندې کول.